رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی دی عقبه ابن عامر دی وای موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې وو صفه ورته وای نحن في صفة نحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيع رحم فقلنا يا رسول الله نحب ذلك يا بابل رواية كرازي كلنا نحب ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجبه صفك ناسو رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی او راته ویل د کور راوتی او راته ویل چې تاسو کې څوک دا خوښي چې هر ورځ د سهار وختي بطحان ته ولاړ سي یا عقیق ته ولاړ سي دوی علاقې او د هغه ځای څخه دی دوه وشه بار سوي د لرګو څخه هغه دوه وشان چې د لویو بوکانو والا دي دا راولي په بار باندې بار دا دی راورسی لیکن په دې وشانو په پیدا کېدلو کې د دې بوټو پر راوړلو کې د ګنام نه یې کړی حرام کار یې نه یې کړی او وسیله رحمیم نه یې قطع کړی دغه مال دته هره ورځ الله جل جلاله ورکي او دا په سهار کې بس دا کار وسي مطلب 9 بجو ته 9 بجو ته بس ته فارغ سي مثال وایم بس نه یې بل څوک بیا وایي په حدیث کې 10 بجې چیرې مثال وایم 9 بجو ته 9 بجو ته فارغ سي بس دوه وشان دي په لرګو بار دي لوی غټ غټ وشان دي دا مال ته وګټي هره ورځ یې وګټي نو دا څوک خوښوي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته چې د هر چا ودې ته میلان کیږي په موږ کې د هر سړي دا خوښه ده چې دی هره ورځ د دغه نه لوی مال او عظیم مال خاوند وای رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رقم راته ویل چې ګورئ که چیرې تاسې سهار وختي و مسجد ته ولاړ سئ 2 آیاته د قرآن زده کړئ یا 2 آیاته د قرآن صحیح تلاوت کړئ دا دغه مؤمن مسلمان د پاره در داسې 2 زورورو وشانو په بار باندې بار چې دی سهار وختي لا پیدا کړي ویې ګټي د ځان ملک یې وګرځي دا ورته غوره دی او 3 آیاته 4 آیاته 5 آیاته 10 آیاته بیا نو دا رقم د وشانو مثال چې 4 وشان 5 وشان 10 وشان نو دا ډیره لویه سرمایه ده چې الله جل جلاله یو مسلمان ته ورکړي دا رقم چې هر سهار مؤمن مسلمان د قرآن 2 آیاته زده کوي او یا 2 آیاته صحیح تلاوتوي نو خو به زده کېدلو کې تلاوتېږي دا د ده دپاره در دغه مالم غوره ده لکه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د جهاد په باره کې وایي لغدوة فی سبیل الله او روحة خیر من الدنیا وما فیها یو سهار در غرمې یا ماپښین در غرمه در مازګره ماپښین در مازګره د الله جل جلاله په لار کې وتل د الله د دین دپاره وتل دا در دنیا وما فیها غوره او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار د سنتو په باره کې وایي چې د سهار سنت در دنیا در ټولې دنیا غوره دي دا رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم د 2 آیاتو د زده کړې په باره کې دا خبره کړې ده نو زما ورونو بس بیان دغه نه کافي دی کوشش دا وکړي چې د الله جل جلاله دا کلام زده کړي دا قرآن پر موږ حق لري رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قرآن پوښتنه د څه کوي د قیامت په ورځ ولا که سړی په دا مسخرو خلاص په ګپو باندې او یا دا لوی حوالې ورکوه چې بس نو زه به نو جنت ته نه وړم نو څوک وځي مؤمنان دا زموږ مؤمن به دی دا قرآن زده کوي او دونه چانس چې لکه دا زموږ او ستاسې په معاشره کې چې الله جل جلاله د قرآن د زده کړې زموږ ته برابر کړي قسم د نسته په دنیا کې سړی مثال نشي وایي په ډېره ښه موقع الله مشترک کړي ډېر زورور قاریان ښه علما ښه مفتیان او د یو ښې عقیدې خلک په هر مسجد کې د دغو علماو څخه د قرآن زده کوي بیا به ارمان وکړي دا ارمان بالته درته ودرېږي چې ور په سړي عمر تیر سي دا ځواني تېره سي بیا سړي ته درک ورسي زه ما څه کړي دي
سر مې په خلاص چې د سړي عمر تیر سي بیا نه هلته یوه خبره هم نه زده کېږي دلته نو بالا د فکر شي ما زندګي په چی کې تېره کړه نو زما خصوصا دا ځوانانو ته د همزولو ته دا توصیه ده چې د قرآن د زده کړې کوشش وکړي او که کم مشران چې قرآن صحیح نسي ویلی باید چې زده یې دا فرض دی لکه د لمونځ چې فرض دی دا قرآن هم دونه زده کول چې ته دا قرآن تلاوت کې او دا قرآن صحیح ووایې او ستا لمونځ ورباندې صحیح چې دونه قرآن زده کول فرض دی فرض دا فرض زده کړي که زنانې دي زنانې باید چې زده کړي که نارینه دي نارینه یې باید چې زده کړي